وی اے سات دا واورا زما دی قسم وی پا اغا ذات باندی چی دا محمد سا او جان دا چا پلاس کرے چی کل یو انسان خپل خیٹی تا یو حرام لقمہ واچے یو حرام لقمہ اللہ رب العزت دا سلوی خورجی منزون نقبلی عمل نقبلی ما یتقبل منه عمل 40 یوما سلوی خورج دا یو عملوی نقبلی وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ او چې د کم انسان غوښه په حرامو جوړ شي وی اور به د لپاره ډیر بهتر دی نو عزتمنو دې روایت کې راځي چې سلوي خورجی انسان عمل نه قبلي د دې مطلب څه مطلب یې دا دی چې پر دې مال دې خوړلې دي نو هغه مال زر تر زر ادا کا د دې وعیدونو د سخت خبرو مطلب دا وی چې کومه ګناه انسان نشوي وي چې هغه ګناه انسان دغه تلافیو کی او یې مطلب د دې دا دی چې دې انسان تبا په دې عمل باندې اجر نه ملایوي نو چې کوم فرایض د کړی وي هغه فرایض قبول شي فرض انسان قبليږي خو انسان کو عمل دې لپاره کوي چې زه په الله نه خلاص شم الله مال جنت راکړي الله مال رضا راکړي او الله زمانہ خوشاله شي نو دا ال قبليږي چې کله انسان حرام مال خورلې وي او هغه ورځ نیتو کې چې دا به واپس ورکوم نو الله رب العزت هغه قبول کی بیا هغه لپاره مختلفه طریقې دي سړي سره کېنه خبرو کا جرګو کا صلحو کا او خپل غریبي خپل فقيري فقر هغه مخه تکینه صلحو کا خو نیتو کا نو نور مطلب دا نه دی چې انسان وایي چې ما حرام مال خورلې اوس مونږ هم نه کوي او زکات هم نه ورکړي دا خو نورم غرق شي خدا سخت خبرې نبی اسلام د دې وجې نه کړې وي چې یو انسان د حرامو نه ځان وساتي مطلب دا دی د حرامو نه ځان ساتي دا شان یو روایت کې راځي من اشترى ثوبا ب10 دراهم وفيه درهم من حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه وی چې کوم انسان په 10 روپۍ باندې مثلا کپڑا واغستا 10 روپۍ اسې مثال تور سره بیان کړي یو انسان په 10 روپۍ کپڑا واغستا او په دې 10 روپو کې یو روپۍ د حرام و نو په دې کې چې مونږ کوي نو الله رب العزت د مونږ نه قبلې د دې مطلب هم دا دی چې دا پردې 9 روپۍ دا پردې چې کوم یو روپۍ تاسو سره د حرام و دا ادا کا فرض خو دې قبول شو او الله دې په دې مونږ ناراضي کیږي الله دې په دې مونږ باندې خوشحالي نه درکې الله دې په دې مونږ باندې تعالی ترقی نه درکې او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دا حدیث بیانو نو ثم ادخل اصبعيه في اذنيه ثم قال ثمتا ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله وإذا شغوغونو کې کوته کې غوستي وې زما غوغونو دي کارن شي کدا خبره ما د نبی عليه السلام نه یوریدل نو حرام مال عزت مندو اصل کې بل یو انسان په خپل مال باندې خواري کړي خولي پیوتی وي هغه خپل بچی پریخي وي او هغه دکان ته سار وختي تلې وي او دا شان ډیر تکلیف یې تیر کړي او تل چې د بل د مال بغیر د تکلیف نه پاسانه سره راواخلي نو دی وجه الله رب العزت استا منځونم به ما تقبل ندي یعنی دا منځونه ته فائدہ نه درکې چې تغلام کې دا منځونه ته فائدہ نه درکې چې د بل مال خوري لوی فائدہ ته نه درکې دا شان عزتون د باس خلق د غلا مال اخلي دنیا کې د امن او امان ولی نشتا یو سړی وي زغل نیم نو وی غلا سو کوي او دا غلا ولی کوي او د دې غلا سہولتکار او مددگار څوک دی نو دا نور کسان ګینه کې یو غلا وکي او هغه د غلا والا شیخ خرسيږي بازار کې نو دا و باغی سو کی یو سړی یو شی پټ کو مثلا کتاب پټ کو کتاب خدا خوړې نشي چوبې خوري او دا په مول شي یو لرګي پټ کو نو لرګي خدا خوړې نشي چې وی خوري او دا په مول شي خامخا دا بازار ته ځي او دا شی به خرسي نو دا شی څوک اخلي دا یو بل مسلمان بندالي یا یو بل انسان اخلي دا عام مسله ده مسلمانو کافرانو ټولو د پاره نو کوم څه چې د غلا په بازار کې خرسيږي هغه انسان ته معلومیږي ادنا سوچ سره هم دا غیر انتهایی کم وي
او هغه سړي حالاتو نه پته لګیږي هغه روزانه تعالی داسې داسې شی نه راوړي نو پته لګیږي چې دا روزګاری نه دی یې د روزګارانو مارکیټ معلومي دکاني معلومي زی معلومي نو دا یاد لري عزتمندو صرف غلاګر خلک ګناهګار نه دي چې کوم سہولتکار دي کم مددګاران دي او کم کس چې د غلا مال اخلي دام په دې ګناه کې غل دی او شریک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من اشترى سرقه یو انسان د غلا شی واغستو وهو يعلم انها سرقه او د تخپته د چې دا د غلا شی دی څنګه پته ده یا چاورته وی د پلانې سړی غل دی د غلا سامان خرڅي یا دا غیر ریټ دومره کمزورې دی چې تا ته په خپل پته لګي د سلو شی تعالی په شلو او په 150 باندې درکې نو په پته ولګي چې د غلا شی دی کنه اگر چې صوفي سړی دی خدا به اغلا کړی فقد اشترك في عارها واسمها و یاد لري سردار دو جهان فرمای چې کم انسان د غلا شی واغستو دا انسان په دې غلا کې او په دې ګناه کې د سره شریک دی تاسو لاشي ګنده کباړیان ډیر زر مالدار شي ران بچي دا ټول عمر کباړ خرڅي نو په کباړ کې دومره ګټه نشته نو هغه سي دا د غلا شي نه اخلي د غلا شي نه او د غلا شي نه ساري زمان دې مدرسې نه غلا او شو مخورزو خمزیدار د دې علاقې قسم پکې شامل دي د دې خلکو باندې باور مکوئ گاونډیانو باندې او دغه رنګي چوکیدارانو باندې او د نورو خلکو باندې خما خیره دغه راوستو سوزکه راوستو د دې علاقې سړي ورته ورکول او کو الا سیده او کبار کې خرسي داسې سینا زوري سره سي جوړي نو د آیات د عزتمندو چې کوم سړی د غل نشي اخلي کاغه کباړي دی او کاغه میر سیب دی او قاری سیب دی خو په ارزان ډیر ارزان ریټ باندې اخلي د ته پته ده چې دا سړی غل دی نو دا سړی په دې غلا کې او سره شریک دی دام غل دی خدا صوفیانه غل دی او بل بدماش غل دی اگر ذل غل دی او دا شریف غل دی هغه په تور جامه کې غل دی دا پسپینه جامه کې غل دی ټول په دې کې شریک دي نو دا یاد لري د شي مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو حرام سیس ته خوشاليږي چې دا ارزانه ملایويږي او د غلا سیس دی ولا ياخذ ترابا فيجعل في فيه خير له من ان يجعل في فيه ما حرم الله عليه و چې کوم انسان حرام سیس ته خوشاليږي نو د دینه دا خدای چې د داخله د خاورونه ډک شي خو حرام سیس دی دا ونه خوري د حرام سیس نه خله ډکول وې د دینه بهتره دا چې دا انسان د خاورونه ځان له داخله ډکږي او په دې مور شي خدا حرام سیس دا وانه خي دا رنګي باس کسانو سره حرام مالونه جمع کړي د غلاګانو په صدقه کې هغه مشهوري په خیرات کې مشهوري ودونو په ولیمو کې مشهوري نور خیراتونه کوي او زموږ د مولیانو مرته دعاګانې کوي وای خدای پاک اتوانه جنتونه ولا ورکړي نو بوجدګر مولوی صاحب بداسه مولیانو پس ویل خدای دې غر کا چاته جنتونه دي دل ورکړو ته به چرته زی تا هټول هغه ورکړو نو دیو نبی صلی الله علیه وسلم ومن جمع مالا حراما چا چې په هر طریقې د حرام او سمال جمع کو د دې 1000 طریقې دي یو طریقې اغلا ده رشوت دے دوکا دا ڈاکا دا ثم تصدق به بیا پاکی صدقی ورکی لم یکن له فیه اجر نبی اسلام دی که دا پارا اجر نشتا وکان اسره علی او دا دی طول گناہ دا پسر باندی را بل روایت کی راجی چې بعض انسانان خپل خپلوانو سره مدد کوي خپلوانو مرته دعاګانې کوي زمونږ روډ ډېر ښه سړی هر میاشت موږ له دومره روپۍ رالیږي او دغه شان خپل خپلوانو مرته دعاګانې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان حرام مالو غډو فاعتق منه بعضینو کې په گرفتار خلق خلاصي او دا ووصل منه رحمه خپل رشتہ داری په پالي کان ذالک اسرا علی وی په دې باندې دانه بچ کیږي د دې ثواب ورته نه ملويږي دا ټول ګناه بل حدیث کوي فوصل به رحمه خپلوانو سره مدد کوي او تصدق به یا صدقه ور کوي او انفق فی سبیل الله ید الله په لار کې لګي
حج پہ کئی، عمرہ پہ کئی، او داشان تبلیغ پہ کئی، مدرسہ کے سبق پہ ہوئی، خکار پہ کئی، قرآن پہ علی اغی کی تلاوت کی، خمال دغلا دے نو کہ فی سبیل اللہ کم خرچ کئی او صدقیم ور کئی نو نبی علیہ السلام جمع ذالک کلہ جمیعا وی اللہ با دا طول صدقی او دا طول خیراتون او دا طول حجون او دا طول تبلیغ بے راجمہ کی فقذف به فی جہنم او سرد دی طول بے جہنم تلڑکی دا یاد لري شیطان کله انسان لا چې دوکه ورکي نو هغه په نیک عمل کې ورکي بد عمل خرچه ته بدلږي چې دا غلا ده او دا ګناه ده په چې کله غلا ته وکي دا مال چې دی راشي نو چې کله به ته عمره وکي وای ماشاءالله ته څومره نیک سړی ګوره الله دې له عملونو توفیق درکړي او ګوره ته یو بوډۍ ښځې مدد وکړي هغه لاس کې پیسې کېږي هغه ته د دوکې بچي خدای دې د ټولو جهنمونو نه محفوظ کا او الله دې تعالی جنتونه درکړي او الله دې ستا بچی ما باد ساتي نو تا ته شیطان هغه غلا غنی کی اوه ته څومره ښه سړی څومره د بوډۍ ښځو او څومره د یتیمانانو خلکو دعاګانې اخلي نو شیطان تا ته دغه عمل وکړي نو واقعي د یتیم دعا خو قبلېږي خو هغه چې انسان په خپل حلال مال سره وکړي دا خو د یتیم هم خراب کو چې یتیم ته پته وي چې د دې انسان مال حرام دی قاری صاحب عالم صاحب ته پته وي تبلیغي ته پته وي چې د دې پلاني مال حرام دی او کاغه ولا صدقه ورکي هغه صدقه هم نه اخلي ها کپته ورته نشته دی انسان ول حرام مال ورکړو ځکه حرام مال خو واجب التصدق دی مقامه هغه صدقه کوي چاله خو به ورکي خو کچا ته پته چې دا حرام دی یا دا ورته وي چې دا ما سره د سود روپۍ دا واخله به نه اخلي او که اسی غریب سړی چا د سود روپۍ وي هغه دل درکړي یا بل حرام مالو به اغستې شي ځکه تا ته پته نشته نو حرام مال دومره ممنوع دی چې انسان ته علم کې راشي اگر چې دا غریب دی به هم ناخلي نو الله رب العزت موږ تاسو ته معافي وکړي او الله زموږ مال حلال کړي او الله رب العزت موږ ته حلال او رزق آسان کړي نن سبا د رزق او د دې لارې سختی شوي دي دا خبره په خپل ځای باندې صحیح ده عزتمندو لیکن الله نه دعاګانې کول پکار دي او الله د آسانۍ معامله کول پکار دي تاجر دوه قسمه دي تاجر دوه قسمه تاجران دي د یو تاجر صفت راغله د بل مذمت راغله د کوم تاجر د کوم دکاندار کاروباری سړي الله صفت کړي دي او د کوم کاروباری سړي الله بده بیان کړي دي عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء چې کوم نیک عمل تاجر دی حلال کاروبار کوونکې تاجر دی وې د قیامت پورز بد دی تاجر حشر د قیامت پورز باندې انبیاء او صدیقین او شهدا او شهیدانو سره کیږي څومره لوی خبره ده چې د قیامت پورز باندې دکاندار سره او د پیغمبر سره یو ځای را پاسيږي او یو سړي jihad کې سر ورکړ تا شهید سره په یو سب کې را پاسيږي او یو سړي صدیق دی صدیق رښتینی انسان دی د پیغمبرۍ نه بعد چې د چا مرتبه دغه د صدیقیت مرتبه ده خالصه صادقه انسان هغه سره ته د قیامت پر ورځ را پاسيږي او خرڅ کړی دي چولې کورخې دي خرڅ کړي ترکاری دي کړی دا د کپڑے کاروبار دي کړي خو په صدق او په اخلاص دي کړی دی نو څومره لوی خبره ده او دا شان بل فضیلت دی نبی علیہ السلام وی چې کوم صادق التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامه و نیک عمل تاجر به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري د لاندې څومره لوی خبره نو کوم کسان بار ملکونو ته تللی دي او هغه سخته تیری نو دا یاد لري دا تجارت د عبادت په طریقې باندې کوي د عبادت په شان کوي نو ثواب به ته ملایوي او الله وتا صدیقین سره را پاسي او شهدا سره را پاسي خود دې د پاره یو شرطونه دي کاروبار څنګه صحیح کیږي او څنګه غلطي کیږي د دې لپاره شرطونه دي نبی رسول الله والسلام فرمای ان التاجر اذا كان فيه اربع خصال طابق کسبه وی کم تاجر کی چې سلور خبری راشي نو د رزق حلال وي او بهتر وي او پاک وي اذا اشترى لم يضم چې کله یو شی د چانه اخلي نو مذمت نه بیانې بده نه بیانې او سوچ کوو دا څومره ده مونږ چانه شیرو مړه دې شیته دې ګورا او دې ریټ ته دې ګورا او اسه ګندې خو خرڅه نه د چا مکه یو خدای یو شی واقعي خراب دی یو شی واقعي خراب دی ته ورورا
دا خو کمزورې شی دی، دا د دومره روپو نه دی، ریټ تیز مه وایه، دا صحیح ده، دا خو هغه ته ته خپل خو یو څیز واقع ښه دی، خو صرف د دې لپاره ته مذمت بیانوي چې دا شی ته زه په چل ول کې په کم قیمت والم، دا خبره صحیح ده. نو د کم تاجر کې چې دا صفت وي چې د بل د ښه مال هم مذمت کوي، بدې بیانوي، هغه بسري او دی ولې سوټي کي. وَإِذَا بَاعَ لَمْ يَمْدَحْ او چې کله شی خرڅوي نو بیجا تعریفونه نه کوي. با سړی سوټي خرڅوي خو هغه دومره صفتونه وکړي ته به یې که چېرته دا سره زر دي حلوا ده، د سوټو دومره تعریف وکړي ته به یې که حلوا ده، نو دومره نه دي کول پکار. د خپل څیز بیجا تعریفونه به نه کوي. پخوا زمانه کې به دا خلک د جاپاني کپړه د جاپاني، اوس دا کیسې څوک نه ګوري، دا نه سره تپوس نه کوي چې دا شی د کوم دی، نو ته ولې د ځان د صفتونه کوي؟ یرو دغه شی دی او ښه مزېدار دی، تا ته ښکاري نه ویلی او دومره روپۍ چې هغه یو څیز اخلي هسې هم اخلي. نو بیجا صفتونه کول د خپل څیز دې سره مال کې عزتمندو خرابې راځي. دا دوه صفتونه شو. ولم یدلس فی البیع او په بیع کې دوکه نه کوي. ولم یحلف فی ما بین ذلک او دقه شان چې کله شی خرڅوي په قسم یې نه خرڅوي. سلور کارونو سره دې کې بیان شو. سلور کارونو سره مال کې پاکی راځي. یو دا چې شی خرڅوي ډېر بې صفتونه نه کوي، چې د بل نه شی اخلي نو د هغې به ډېر بدې نه بیانې، او بل عزتمندو دوکه به نه کوي. څلورم نمبر دا قسم چې نه خوري. دا سلور کارونه چې انسان کوي وایي طاب کسبه، د ده مال ډېر پاک وي. نبي علیه السلام وایي یو روایت کې راځي چې کوم انسان اووه کارونه کوي، اووه دا ګوره تجارتي مسایل دي، موږ او تاسو اکثر کاروباریان هر په وړو وړو خبرو باندې ستا مال کې برکت راځي. اووه عملونه داسې دي چې په هغې باندې د انسان په مال کې خیر او برکت راځي، خیر او برکت راځي. نو دا روایت نبی اسلام فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اطیب الکسب کسب التجار الذين اذا حدثوا لم يكذبوا. وی و کارونه چې کوم تاجران کوي د دې په مال کې خیر او برکت وي، او دا صحیح او جایز کاروبار دی. یو دا چې دا دروغ نه وي. وَإِذَا اؤْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا، دویم دا د امانت خیانت نه کوي، چا سره یو څیز کې غوښتلو د هغې کې خیانت نه کوي. وَإِذَا وَعَدُوا لم یخلفو، چا سره وعده وکړه د مال پهنچاولو، د مال رسولو، د پیسې ورکولو، په هغې کې مخالفت نه کوي. دا درې شو. څلورم وَإِذَا اشْتَرُوا لم یذموا، چې کله شی د چا نه اخلي نو ډېر مذمت یې نه بیانوي، بدې نه بیانوي بیجا. وَإِذَا باعوا لم یمدحوا، او څیز خرڅوي نو ډېرې مدې نه کوي. وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا، او که د چا په ده باندې قرض وي نو دا پکې ټال مټول نه کوي. بعضې سړی که نه پیسې ورسره ښه پرتي، خو چې هغه کس را مخامخ شي وایي چې اوګرایي له راغلی ما او پیسو له راغلی ما، واده دې پوره شوې ده، ده سره ښه پیسې ګلکې پرتي، دا ورته وایي نشته یار بازارونه خراب دي. بعض وخت واقعي بازار هم خراب وي، د بیا هم اوګرایي کړي وي او د سره پیسې وي، خو وایي نه جي نشته دی، تا ته پته نشته، شرمېږي نه دي، بازارونو ته ګوره او ته راځې. نو چې دا ټال مټول دی ته وایي چې وس دې کېږي، یو خدای یو څیز دې وس دې کېږي او ته ورته ګزاره او کاغذ ځان له خبره ده. نو دا بل صفت چې وَإِذَا كَانَ لَهُمَا لَمْ يُعَسِّرُوا، او چې کله انسان په چا باندې پیسې وي په هغوی باندې سختي نه کوي ډېره، نو دې اووه عملو سره خیر او برکت راځي. دا اووه عملونه د خیر او د برکت دي د تجارت. او که نه عزتمندو دا کارونه کوي، کوم انسان قسم خور وي ډېر قسمونه خوري، نو دویم نمبر تاجر هغه کس دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان التجار هم الفجار، وی د قیامت په ورځ به بعضې تاجران فاجران را پاسي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوسو شو یا رسول الله الیس قد احل الله البیع، وی چې کاروبار ولې الله جایز کړی نه دی چې تاسو وایئ چې دا کاروبارین به د قیامت په ورځ فاسقان را پاسي؟ نو الله رب العزت دا تجارت حلال کړی نه دی. نبی صلی الله علیه وسلم بلا ولې نه، کاروبار خو جایز دی، ولکنهم یحلفون فیأثمون ویحدثون فیکذبون. دا هغه تاجر دی چې کوم قسمونو سره چیز خرڅوي، دا هغه به فاجر را پاسي، او کوم په خپل کاروبار کې دروغ وایي.
نو دا به داسې راپاسي. نبی علیه الصلاة والسلام قسمونه مه خورئ چې کوم انسان هم قسم وخوري دوه خبرو سره به خامخ کېږي. الحنس او ندم، یا به قسم ماتئ او یا به ندامت شکار کېږي چې ولې مې د الله نوم بې ځایه وکړو، زما شی خو هسې خرڅېدو، دا قسم مې ولې وخوړو. نو دې وجې نه عزتمندو د قسمونو نه ځان ساتل پکار دي او دې باره کې سختې خبرې راغلي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الحلف منفعة للسلعة ممحقة للكسب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم سره خو ټیک ته ظاهري منافع زیاتېږي خو د مال ټول خیر او برکت هغې سره ختمېږي. نو بېجا قسم خور سړی عزتمندو د دې مذمت راغلی دی.